سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 د انسټالیشن ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم دوستانو. ډیرو دوستانو په دې اړه پوښتنه کړې وه چې باید زه ویډیو جوړه کړم چې اډوبي فوټوشاپ موږ څنګه انسټالولی سو. زما سره دا سیټ اپ سته، دا 4 بیټه وینډوز دپاره دی. دلته په دغه ویډیو په ډسکرپشن کې به زه د 2 بیټه دپاره هم سیټ اپ کښېږدم، هغه هم په دغه ترتیب انسټالیږي، خو البته هغه په 2019 نه وي. نو د 2019 یوازې 4 بیټه زما سره سته. تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې پیدا کړئ 2019 2 بیټه، خو زما سره اوس یوازې 4 بیټه سته. زه به دا کلیک کړم، دا ریر فایل دی، دلته به راسئ، دلته به کلیک ولګوئ او بیا به راسئ سیټ اپ ته، او دا پری اکټیویټډ دی. د دې سیټ اپ هم لینک یې په ډسکرپشن کې سته، د دغه 4 بیټه ده. تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ، دلته لاندې دغه ویډیو په ډسکرپشن کې کولی شئ چې دغه سیټ اپ پیدا کړئ. نو رابسئ، کله چې مو دا زیپ فایل ډاونلوډ کړئ او بیا مو راخلاص کړئ، دلته به راسئ پر سیټ اپ په کلیک ولګوئ. دی اتومات اکسټرکټ کېږي، د دغه ریر څخه وځي. اوس به راسئ دلته په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې موقعیت ورته انتخاب کړئ، چې مثلا چیرې د خپل فایل ایږدئ، چینج لوکیشن کلیک کړئ. بیا کولی شئ چې د سیټ اپ فایل چې هر چیرې ستاسې زړه و هلته یې کښېږدئ. زه راځم ډیفالټ لوکیشن ورته انتخابوم. دلته تاسو کولی شئ چې ژبه ورته واړوئ، مثلا بله ژبه انتخابوئ، کولی شئ هغه ژبه د فوټوشاپ ته ورته چینج کړئ یا بدله کړئ. کنټینیو به کلیک کړئ، دی به اتومات نور انسټالیږي. د 2 بیټه وینډوز دپاره هم سیټ اپ په همدغه ترتیب باندې کار کوي. فقط تاسې راځئ ریر فایل خلاصوئ، ریر فایل چې مو کله خلاص کړئ سیټ اپ پیدا کوئ او پر هغه باندې کلیک لګوئ. وروسته دی هغه رقم نیکسټ او انسټالیږي په دغه ترتیب سره، یعنې نور داسې کوم مشکل شی نه لري. خو البته یو خبره چې سته هغه دا ده چې ډېر فوټوشاپ فایلونه چې یا بیا سریل کي وروسته غواړي. خو دغه زما کوم فوټوشاپ فایل چې دی دغه زه لرم، دا ډسکرپشن کې ما ایښی دغه ویډیو، دی سریل کې وروسته بیا ستاسې څخه نه غواړي. او بل تاسو کولی شئ که چیرې مو را ډاونلوډوئ، نو زه بیا د دغه سایټ د لارې تاسو کولی شئ چې دی چیش کې را ډاونلوډ کړئ، د همدې سایټ د لارې کولی شئ. د دې ځای د لارې تاسو کولی شئ چې را ډاونلوډ یې کړئ 2 بیټه یا هم 4 بیټه، چې هغه بیا سریل کې نه غواړي. او که چیرې تاسو د CD د لارې ور نو په CD کې خپله سریل کې وي. او د فوټوشاپ دپاره حد اقل باید ستاسو کمپیوټر 4 GB ریم ولري. که چیرې دا رقم نه وي، 2 GB ریم یا کمزوري وي، نو بیا هغه فوټوشاپ ښه کار نه پکښې کوي. په دې ترتیب به انسټالیشن پوره سي، دا به کلوز کړئ او نور به ستاسې سره فوټوشاپ انسټال سوی وي. چې کله کلیک کړئ نو دی به تاسې سره خلاص سي. ستاسې له توجه نړۍ مننه. که چیرې بیا هم په انسټالیشن کې کومه ستونزه وه یا هم په ډاونلوډ په لینک کې کومه ستونزه وه، د دغه ویډیو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. لالا په امان.